د صحت د چارو کارپوهان وایي ماشومان د پولیو ضد حفاظتي قطرو نه محرومه پاتې کېدو ډیر علتونه دي، خو په توندۍ سره د ځینو سیمو نه د خلکو کډوالي غټه ستونزه ده. د خلکو شفټینګ ډیر زیات دی او د دې شفټینګ د وجې نه هم د ویکسینیشن والا کم زموږ سکیجول چې کوم دی کوم چې دا بوسټر واپس ورکړل کیږي او دا مختلف قسم کمپین کیږي دا خطا کیږي. ضروري نه چې په دلته کې کم کمپین چلیږي نه په پنجاب کې په غرض چلیږي. نو هغه اخیری هغه لکه کنکلوژن ته چې راشو ویکسینیشن زموږ هغه شان اپ ټو ډیټ نه دی، لکه موږ هغه ټارګټ نه دی چې وکړي چې کوم پکار دی. میډیایي ریپورټونو تر مخه د حفاظتي ټیکو د پولیو ضد قامي پروګرام د یوې غونډې په وخت چارواکو ویلي روان کال ریپورټ شوي د پولیو یو کم 80 کیسونو کې 80% ماشومان د امروزه حفاظتي ټیکو نه محروم پاتې شوي. خیبر پښتونخوا کې د صحت محکمې مشران وایي د 15 کالو نه کم عمره هر ماشوم ته پولیو ویکسین رسولو لپاره په بیلابیلو تګلارو کار کوي او دې لړ کې د بلدیاتو محکمې په مرسته د پیدایش سرټیفیکیټ په اساس هر ماشوم ته ویکسین رسولو کار کوي. ان شاء الله تعالی اوس چونکې موږ بیا دوباره ویکسینیشن سٹارټ کیږي ریسنټلی موږ به د خیر سره بیا اناګوریشن کوو افتتاح وکړو نو کوشش مداري چې موږ 100% چې کوم دینو ویکسینیشن وکړو د خیر سره. پاکستان کې تر اوسه د پولیو په ریپورټ شوي یو کم 80 پیښو کې تر ټولو زیاتې 26 په بلوچستان صوبه کې، 14 خیبر پښتونخوا، 15 سیند صوبه کې او یو پنجاب او اسلام آباد کې مخې ته راغلې ده. د صحت د چارو کارپوهان وایي انکاري والدین او جنوبي سیمو کې د نامنۍ صورتحال لوی چیلنج دی، خو د ټولنې هر غړي له د پولیو ضد مهم کې کردار لوبول پکار دي. ما خپل خیال چې بیلو پای پیر چې څومره ماشومان دي په هر لیول باندې یو د کې صرف د ګورنمنت خبره نه راځي، هر یو پوه انسان چې دی کاغه هیلث سره دی، هیلث کې ډاکټر دی، پیرامیډیکل دی، کاغه سوشل ورکر دی، یا تاسو په شان میډیا سره تعلق دی، زموږ په شان ډاکټر دی، نو هر سړی به دې کې رول ادا کوي د خلکو کنوینس کولو لپاره او یو اندام رول ادا کولی شي چې په خپل محله کې ته پته چې دا مطلب دا کور یا دا کور دی ویکسین نه کړي. خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې دسمبر د 14 نیټې نه تر 20 نیټې پورې د پولیو ضد مهم شروع کیږي، په کوم کې ټاکل شوې ده د 15 کالو نه کم عمره د 13 ضلعو 3 لکه ماشومانو ته به د پولیو رنځ نه د بچ کېدو کترې ورکول کیږي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.